نبی علیہ السلام په یو ځای کې ناست و. یو صحابي راغی، نبی علیہ السلام تاوېدو راتاوېدو. نبی علیہ السلام ورته ویلې څه کې؟ هغه ورته وویلې یحبک یا رسول الله. وی ای د الله رسوله تا سره مې د زړه مینه ده. نبی علیہ السلام ورته وویلې ما سره دې مینه ده؟ وی او. وی ښځه لاړ شه د خپل یار سر ماله راوړه. وی دا خو اسان کار دی. او تور یې راواخیستله او منډه یې کړله. شاته نه نبی علیہ السلام اواز ورکړو، وی دلته راشه. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې راځه کښېنه. او بیا ورته وویلې موږ په چا باندې پلاران نه وژنو. هلې ویې کتلې چې رښتیا ما سره مینه ده که نه. دا د صحابو مینه وه د نبی علیہ السلام سره. څوک چې د نبی علیہ السلام سره مینه کوي د نبی علیہ السلام سنتو دی عمل وکړي. نبی علیہ السلام سنتو ته سپک مه ګورئ. او بل عرض مې دا کوو چې علماو ته سپک مه ګورئ. دا د پیغمبر وارثان دي، د دین ګلان دي. د عالمانو سره مینه او محبت کوئ.